बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ګرانو کتونکو یو ورځ دوه پس بیا تاسو په خدمت کې حاضر ما یو خو د داسې اهم خبرونه لکه یو خو په اسلام آباد کې زنانو احتجاج په والي خبره کومه چې کوم زنانه د افغانستان سره تعلق لري او افغانستان زنانو چې کوم اسلام آباد پنډه کې پاتې کیږي مختلف شوبو سره هم تعلق لري او دلته کډوال هم دي چې هغه د افغان طالبان حکومت خلاف دغه احتجاج او اسلام آباد کې او دوحه قطر اقوام متحده نه ډیماند کولو چې دوحه قطر چې کم دریم دغه میش اخره کې کم کانفرنس کیږي هغه کې طالبان حکومت دعوت مور کوي دا عبوري حکومت یو کال لپاره او دغه دریم کال دی چې ناسته او د افغان طالبانو حکومت خلاف ډېر سخت ناراضي هم کوله او هغه مختلف الزامات هم لګول او خاص کر د اقوام متحده نه په دې باندې ډیماند کولو چې دا دوحه قطر کانفرنس کې دیزل ورته دعوت مور کوي دعوت ورکول دغه عبوري حکومت ته یا غوته نور طاقت ملويږي نو په دا حواله سره غیر کولو بل چې کوم تهران کې پاکستان چین ایران او روس کوم ناستوا پغه کې تهران کانفرنس کې هغه کې طالبانو حکومت چې کوم دي طالبانو افغان طالبان خو هغه نه بایکاټ وکړو خو پغه کې چې کوم ناسته ده خاص کر مقصد کم دی هغه دغه دی چې افغانستان یو دغه خطه چې کومه ده خاص کر دا چې کوم بیلټ دی دغه بیلټ کې چې کوم چین روس او ایران پاکستان ډېر اهم غلري چې افغانستان ته یو په خطر کې باندې یو تسلیم کولو او سره دوسرا د انټرنیشنل معاهده کول او پاکي ځنې داسې خبرې وي چې هغه طالبان پهل نه مني نو هغه په دی وجه نه هم بایکاټ کړو او خپل خدشات هم زیرول او په دی حواله سره چې کم تجارت ته یا نور چې کم بندیزونه دي دغه په حواله سره هم د خبرې وي او دغه غختل دغه چې پاکستان چین روس او ایران چې یو ځای کینی نو دغه سره د افغانستان ډېرې مسلې حل کېدای شي او دغه خطې دپاره افغانستان کې امن سوکاله استحکام او سره هغه ځای کې یو پایدار حکومت جمهوریت حکومت چې کوم ډېر ضروري دی چې دغه خطې نه دغه ټینشن چې کم دی لري شي او خاص کر چې افغانستان کې کله یو حکومت کله بل او صحیح تسلیم شده حکومت نیوي نو هغه جنا دغه چې کوم دهشتګردي یا دغه شانتي نوري وکیدي افغان خپل خلک چې کوم دي ډیر زیات ډسټرب دي نو په دې حواله سره دا ډیر مهم بټک خو طالبانو ته نه بایکاټ وکړو بل مولانا فضل الرحمن سره خاص کر چې کوم په د بیلټ منی دا ډیولایند ورته ویل شي یا قبایلی اضلاع چې کوم خاص کر تاسو هم خبرونه شیر کړي هم چې په باندې مولانا فضل الرحمن په اسمبلی کې هم دغه شانتي نورو غوندونو خاص کر طریق انصاف اپوزیشن لیډر عمر ایوب هم دغه شانتي نور او محمود خان چغزی لکه ډېر زیاتره پارټای چې کوم دي د افغان پالیسی باندې او خاص کر افغان سره تعلقات خرابېدو باندې او خلکو ته مشکلات باندې او بیا خاص کر چمن کې چې کوم پلت ناشته دغه باندې تشدد خلاف ډېر سخت پروټیسټ کړی دی او بیا نن چې کوم ملاقات شوه دی بیا پاکي خاص کر د افغان چې کوم دغه بیلټ باندې پاتې کیږي یا دغه باندې قبایلی اضلاع دي یا فاټا سره چې کوم دغه تړل شوي پولي دي په دې باندې تګ ماغه شانتي زادانه باندې خبرې شوې دي ولې چې د تجارت او د خلکو خپلوان او دغه شانتي نور ډېر یو شمېر مسلې تړلې شوې دي په دې باندې هم بیٹک شوی دی او مولانا فضل الرحمن ورته ویلي دي چې دغه باندې به بھرپور حمایت کوي او دغه چې کوم پالیسی ده یا پاکستان چې کوم غدا دا نشي پاتې کېدی او یقینا هم تاسو ګورئ چې کله دغه وزن اوچت شوي دي کاغه د واپسي عمل کېو کاغه د نور اوس کوم د ایکسټنشن معاملې کېو نو هغه کې ډېرو پالیسی چې کومه ده هغه ورسته شوې ده او یقینا چې اوس کوم خبرې روانې دي هغه ډېرې ښې روانې دي خاص کر پیور کارت سټیزن کارت دپاره چې هغې
ته یا داسې ورکړی شي چې هغې یو طریقه کار جوړ کړي. ورسره یو بل خبر به هم در سره شیر کومه چې هغه کې دا ډېر مهم ده چې تقریبا 65,000 شناختي کارت چې کم دي هغه د افغان خاص کر جوړ شوي دي. دا یو انکشاف شوی دی نادرا آفس نه او دغه کې اوس چې کوم هغه دی لکه دا خلکو ورته جوړ کړي دي یا پیسو باندې جوړ کړي دي په دې باندې اوس انکوایري روانه ده. دا ډېر غټ تعداد دی چې پاکستان شناختي کارت ورته جوړ شوي دي. نو په هغه باندې هم خبرې روانې دي چې داسې یو طریقه کار جوړ کړي چې پیور کارت سټیزن کارت دغه شانتي یو عمل د افغان خلکو ته چې کوم دی کې د پخوانه میشته دي د دې کاروبارونه دي یا پیدا شوي دي چې هغو ته یو داسې کارت یو داسې اقامه جاري کړی شي چې هغې د نور چې کوم 2 نمبر طریقې سره جوړ کړي دي یا نور چې کوم داسې غلط هغه دي چې هغه ورکې کینسل شي او د نور صحیح طریقې سره چې چا بزنس دی چا دلته اوس توګنه ده چا دلته کې ډاکومنټس ورسره شته جایدادونه دي چې هغو ته یو طریقه کار جوړ کړي. نو دا ډېر مهم خبرې دي او انشاءالله چې په دې باندې کار هم روان دی او ډېر ښه رزلټ به راوځي ولې چې خلک چې کم دي ډېر زیات پریشانه دي په دې حوالې سره. نو دا زما نن تاسو سره خصوصي غوا او امید لرم چې چا چینل نوي سبسکرایب کړی نو چینل به هم سبسکرایب کړي او که نور ملګرو سره شیر کوي نو هغه هم تاسو مننه ده او خپل مینې اظهار سره وکړئ. ډېره مننه. خوشحال او آباد اوسئ.